السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 10مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو زال او ری ولیکل. نن به ړې او زې زده کوو چې ړې او زې څنګه اواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول ړې لیکو. ړې پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. یعنې ړې د بل توري سره ګډ نه لیکل کیږي. لکه ړوند، په ړوند کې ړې جلا لیکلې. لکه ړنګېده، په ړنګېده کې هم ړې جلا لیکلې. لکه ړپول، په ړپول کې هم ړې جلا لیکل سوې. ړپول یعنی یو بیرغ ړپېږي. لکه ړومبی، په ړومبی کې هم ړې جلا لیکل سوې. ړومبی یعنی اول. او نور توري د ړې سره ګډ لیکل کیږي. لکه لړم، لړم کې لام د ړې سره ګډ لیکل سوی. لکه جګړه، په جګړه کې ګاپ د ړې سره ګډ لیکل سوی. لکه کپړې، په کپړې کې پې د ړې سره ګډ لیکل سوی. لکه سړي، په سړي کې سین د ړې سره ګډ لیکل سوی. ړې د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د ړې سره ګډ لیکل کیږي. راځو اوس د زې خواته. زې پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. یعنی زې د بل توري سره ګډ نه لیکل کیږي. لکه زنګ، په زنګ کې زې جلا لیکلې. لکه زردالو، په زردالو کې هم زې جلا لیکلې. لکه زنځیر، په زنځیر کې زې اول سر لیکلې او جلا لیکلې. لکه ځوان، په ځوان کې هم زې جلا لیکلې. او نور توري د زې سره ګډ لیکل کیږي. لکه زلزله، په زلزله کې لام د زې سره ګډ لیکل سوی. لکه نزله، په نزله کې نون د زې سره ګډ لیکلی. لکه نیزه، په نیزه کې هم یې د زې سره ګډ لیکلی. راځو بل توري ته. لکه مزدور، په مزدور کې میم د زې سره ګډ لیکلی. زې د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د زې سره ګډ لیکل کیږي. اول مو ړې وویله چې پوره لیکل کیږي او نیمه نه لیکل کیږي، او بیا مو زې وویله چې زې هم پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. نننۍ زده کړه همدغومره وه. تر بلې زده کړې پورې د الله په امان.